سلویخ ورځې به دجال په دې مخ د ځمکه ګرځي 40 دن. سلویخ ورځې کې به هغه د مشرق نه مغربه پورې جنوب نه شماله پورې په دې علاقه چکر ولګوي او دا سلویخ ورځې به یې څنګه وي لومبۍ ورځ به یې دومره اوږدی لکه د یو کال برابر، دویمه ورځ به یې دومره اوږدی لکه د میاشت برابر، دریمه ورځ به یې دومره اوږدی لکه د یوې هفتې برابر او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامر ورځې. دې کې به صاحب دې چکر ولګوي په دې ټوله ځمکه او دی به د خدایه دعوه به ده کړي، دی به وایي زه خدای یم، دی به دا نه وایي چې زه د خدای بنده یم، زه خدای یم. او ورسره به سي نبی علیه السلام فرمایي مال او دولت باغونه به او چې دی کله راشي یو قوم ته به ورشي ما ومنئ چې زه خدای یم، هغوی به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه یې، وایي ښه نه یم، وایي یو. باران ته به وایي چې په دوی قوم ونشي، ځمکې ته به وایي چې فصلونه وچکې، فوراً به فصل اوچ شي، باران به بند شي، چینو کې خوړونو کې اوبه به بند شي، دی به ترې روان شي. هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي، داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي، د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي، خلک به دقسې پاتې شي، د لوږې تندې به دا خلک مړه شي. اوس یو ابتلا او امتحان دی، واپس به هغه قوم راشي څنګه چل دی ما خدای منه، څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه، مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه، هغوی به ورته وي او موږ در باندې ایمان راوړو زموږ خدای یې، واپس موږ له دولت او مال راکا. باران ته به حکم وکړي چې شروع شه، باران به شروع شي، چینو ته به حکم وکړي را زرغونې به شي، کویانو کې اوبه به پیدا شي، بیا به مال ډېر شي. تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي، دا به ورپسې رواني. یو قوم له به ورشي ما د خدای منه، هغوی به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو، وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې، هغوی ورته وي څه نښه به ښکاره کړې، وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جمع دي کوم وبه منې، دوی به یره که دا کار دی که خو مونږ تا بیا خدای منو، زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي کاږي را جمع دي کړل خو خدای دې منو، وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه، ای به شیطانان خو د هغوی د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي، دوی او دا خو مې هغه پلار دی، دا خو مې هغه رور دی، دا خو مې هغه نیکه دی، فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي. جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کارم نه دی، هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی، ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی، الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي، دغسې د سترګو دا ګاټې به بار روځي، خلکو له به ترې کرکه ورځي. او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني بل سړی به نه پیژني، په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې، کافر دا به ورته لیکلي کافرې، کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي. خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي. یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږئ چې دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموي چې بره خیږي لږ غوندې لاندې ځای لږ تنګ دی. نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به ورته لیکلي کافر، مسلمان خو به پیژني چې دا کافر دی. داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي، د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی څاروي به مړه شوي، دی به ورشي ولې خفه یې چې په مونږ باندې آفت راغلی زموږ څاروي مړه دي ټول، که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمع دي که ما به خدای ومنې، هغوی به بلکل دې منو، دی به وله هغه ټول څومره سره ټول به ورته را جمع دي کړي، هغوی به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتی لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل. کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي، تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څاروي به ټپي، غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به هم وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکي،
کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي، په اور به یې سوځوي. خو نبی علیہ السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی. ګورئ او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی. ګورئ دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی، چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي. دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجالو. ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی دا یهودي ښځه او یهودي سړی و د هغه بچی او یو باغ په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي. 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابا ډیر بیکاری مور او پلار به هم ترې تنګي او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې هم کوي او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به او ردی دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کم شکل نبی علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی. وی زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو خو چې نبی علیه السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هغه صفتونه و مقه شی و لکه طوطي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وی ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی؟ وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه؟ وی چې 13 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به 13 کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به 13 کاله کې اولاد نه کېږي. وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی خالق دی که بد؟ وی ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای راکړی. نو وی د حالت څنګه دی دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوله یې بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه دې خبرېږي. ګوره نبی علیه السلام چې څه فرمایي ټول په غالک کې وی زه ورغلم دا غالک نه مې څو تپوسونه وکړل وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شي دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو الک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کمې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دې مونږ نه خبر نشي او دې ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دې که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا که دې زوی له اواز نه وی ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې را پاسېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل وی څه حال دی ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی څه وی یو تخت وینم په دریاب د پاسه ولاړ دلته یم او د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام وفرمایله شیطانانو تخت چې دلته ښکارېږي. وی څه اخبار مخبار څه واقعات څه خبر مبر دله راځي که نه راځي؟ وی او 2 خبرې رښتیا او یو دروغه کله 2 دروغ او یو رښتیا. وی معامله در باندې ګډه وډه ده. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي وی ما ورته په دې اړه کې صورت دخان پټ کړ. صورت دخان دا مې دې اړه کې ورته پټ کړ دته مې غږ ونه کړ خو دې اړه کې مې صورت دخان راوسته او تپوس ته کوم. وی ما ورته وی چې ښه دا تپوس دنه کوم چې ما په دې اړه کې څه پټ کړي دي؟ وی ما ته چې نور خو نه پوهېږم هو دخ خو څه دخ دې پټ کړي دي نو څه دخ دې په دې اړه کې پټ کړي دي. نبی علیه السلام ورته چغې شه اخسأ فلن تعدو امرک
چې تعالی خدای کم شی مقدر کړی دا غیر تجاوز نشي کولی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته د خدای رسوله حکم کوه دا هغه خبیث معلومیږي چې دا سر ته وغورځوم اخوا مردار یې کړم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ای عمره که دا هغه دجال نی نو وجلو کې څه پیدا ده؟ ولې وجنې؟ یو یهودي ماشوم دی او که دجال وي نو ته د په ملکولو قادر نه د ملکولو لپاره الله عیسی علیه السلام مقرر کړی دی. خبره خلاصه شوه. یو بل صحابي دی حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه او اذا حج روانو دا دجال را سره دا ابن سیاد را سره روان دی. دیم را سره مرګری دی. وی چې ما سره مرګری دی وی په لاره باندې روان یو خبره ترې کو وی قافلې نه مونږ ځان لشو زو دی وی داسې یره را باندې راله ځکه د متعلق خدا خبر مشهور چې دا دجال دی دنه به دجال جوړیږي. وی بار سو یره را باندې راله وی یره را باندې راله وی ما ته وی چې مې یریږه ونه یریږي ګورې وی ما ته وی چې یره یو تپوس د نکوم خلق استا متعلق دا خبره کوي چې ته نه دجال جوړیږي دا حقیقت ته کنه دی. وی ما ته وی دا سکار دی چې د دجال متعلق خو پیغمبر علیہ السلام فرمایي او ګوره نبی علیہ السلام ورته وی اتشهد انی رسول الله وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم او ته سوي وی دا ګوي کوم چې ته د عربو پیغمبر یې ګوره او بیا ورته وی دا دالک نبی علیہ السلام ته وی ته ګوي کې چې د خدای رسول یم نبی علیہ السلام ته وی ته لا ګوي کې چې د خدای رسول یم نو پیغمبر علیہ السلام ورته غوونه کو خور روان شو دي امنت بالله ورسوله یو. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي وی مې چې ستا متعلق خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وی ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری داسې ده کنه ای مې چاو وی خو مسلمان یم. د پیغمبر علیہ السلام خو د دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي داسې ده ای مې چاو وی خو د مدینه منوره نه روانې مو دغه د مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري د څنګه دجال یم وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه کنه خو دجال نه جوړیږي ځکه راځي مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دې پریخو ده هغه نه وروته نبی هم وجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنې زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یوځای شو ګوره دې نخو نه پته لګي وی چې را سره یوځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې لکه تاسو مطالعه خلک دجال وي خو خلک دا خبرې کوي چې ته دجال وي ما ته وی ګوره چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال به کافری داسې ده کنه ای مې چاو وی خو مسلمان د پیغمبر علیہ السلام خود دجال متعلق فرمایي چې مکه مکرمه او مدینه منوره ته نه داخليږي داسې ده ای مې چاو وی خو د مدینه منوره نه رواني مو دغه د مکه مکرمه ته ځم. دوشوي او دریم دا چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دجال اولاد بنه پیدا کیږي او دما خو بلا بچی د مدینه منوره کې مې پریخري د څنګه دجال یم وی ما په یقین راغی چې واقعي ته خو دجال نه کنه خو دجال نه جوړیږي ذکر آئی مکه مکرمه ته روانه او مدینه منوره دې پریخو ده هغه نه وروته نبی هم وجود دجال خو دې نه زی بچی دې مشي وی او د دجال بچی باندې کیږي او دجال به کافر ته خود مسلمان دعوه کوي بیا ما ته وی زما دې قسم په خدای وی چې دجال ما ته معلوم دی او کله چې دا فتنې زمانه کې راوځي نو بچی به نه پیدا کیږي. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي ابن سیاد را سره د مدینه منورې په کوڅو کې یوځای شو ګوره دې نخو نه پته لګي وی چې را سره یوځای شو نو ما وطنیغ نیغو قتل مې چې لکه تاسو مطالعه خلک دجال وي او پړسېد وی دومره او پړسېد چې دا کوڅه ټوله ډکه کړه او په ما باندې یو اوف نارې کړې وی ما وی چې لرانه ووته منډه مې کړې نو حضرت حفصه رضی الله عنها ورغی د خور و ام المؤمنین مې چې دغه سي ماته چې تم دغه سي خې نیک بخته ګورې سم شمور نږدې کېږي بیا دې رک شوی دی یو زمانه کې اس پته نه لګي چې دې څه شو رک شوی دی. پیغمبر علیہ السلام یو بل صحابي راغی تمیم الداری رضی الله عنه او دی عیسایو رستو مسلمان شوی دی چې راغی پیغمبر علیہ السلام ته الوی وی سیب دریاب کې کشته کې سوارو لا بادماری کشته ونه پاغه کې د موافق سمت نه هوا راځي خطاب ځای ته رسي او کله مخالف سمت نه هوا رااله نو په بل طرف دی بیا غورځي
وی هواګانې د مخالفو سمتونو نه شروع شوې. وی خیر نه موږ دا کشته په مخ کړه چې په مخ یې کړه یو جزیرې ته ورسېدو 13 کسه موږ او را روانو مدینې منورې ته. وی جزیرې ته ورسولو. اوس حیران یو چې خدای دلته به څه کوو. وی چې هغه جزیرې ته موږ کشته ودروله وروختو یو حیوان مو لیده. داسې حیوان اهلب کثیر الشعر چې دا ویښته ته یې ویزاندو ټول وجود یې د ویښتو ډکو او دې پته نه لګېده چې مخ یې کم خوا دی او شی کم خوا ده داسې د ویښتو ډک. وی موږ ته ویرېدو. وی ما ته موږ ته یې وی چې یارېږې مه دې خوا راشئ. وی موږ ورته چې ته څوک یې تا خو موږ ویرولو. وی چې زه جاسوس یم جاسوس. وی موږ ورته چې دلته څه کوې. وی چې در چا جاسوسي کوم ورشه هغه مخامخ جونګړه کې یو سړی پروت دی هغه ستاسو انتظار کوي لږ ورنږدې شي. وی موږ ورغلو. وی چې موږ څنګه هغه جونګړې ته ورنږدې شو وی هغې کې یو سړی پروت دی لویه بلا ده او دا لاسونه او دا خپې په زنځیرونو تړلې شوي دي او چې موږ یې ولیدو وی یو ټوپ یې وواو. وی یقین وکړه چې ټوپ یې کړی موږ د یو بل نه منډې کړی ویرېدو. وی موږ ته وی چې څنګه رالی دلته. وی موږ وی چېرې دغه د یو جاسوس دی او هغه جاسوس موږ تاله راولېږلو. ته څوک یې؟ وی د دجال یم او الله به یو وخت کې حکم کوي نو زه به وځم او ټوله زمانه کې علاقه کې به ګرځم. وی بیا موږ نه تپوس وکړه چې بحیره تبریه یو لوی دریاب دی دا شته؟ وی موږ ورته چې او ښه د اوبو ډک دی. وی یو وخت به پرې راشي دی کې به یو څاڅکی اوبه مني. بیا تپوس وکړه نخل بیسان په شام کې یو لوی باغ د کجورو دا شته؟ موږ وی چې یو ښه زبردسته میوه ده پکې. وی چې یو وخت به راځي کې به یو دانه کجوره به مني. وی رانه تپوس وکړه چې د آخر زمانې پیغمبر پیدا شوی دی؟ موږ وی چې یو پیدا دی. وی چې دا زما د وتو زمانه نږدې ده. خیر څه خبرې ترې نورې مو شوې. تمیم الداري رضی الله عنه چې راغی پیغمبر هم ته وی زه په ټوله دنیا چکر لګوم یو توابې ته به نشم داخلېدی. توابه به ما حرامه ده. وی دا خبرم ټول پیغمبر علیه السلام ته دا قصه وکړه چې قصه مو کړه. نبي اسلام صحابه یو ځای کړل او تقریر یې ورته وکړو. وی چې تاسو ته زه د دجال متعلق کمې خبرې کوم دا تمیم الداري او د ده دا یو کم 10 ملګري ورسره ملګري دي هغه سړی دوی لیدلي دوی نه تپوس وکړئ. ټوله قصه یې ورته بیان کړه. او چې دی وی چې توابې ته ټوله دنیا کې به ګرځم توابې ته به نشم داخلېدی. نو پیغمبر هم دا کونټه مبارکه په دې ځمکه وله الا وهذه الطابه. وی طابه هم دا مدینه منوره ده دې ته به نشي داخلېدی باقي په ټوله دنیا به چکر لګي او ګرځي به. نبی علیه السلام فرمایي د مدینې منورې په هر یو کوڅه باندې به دوه فرشتې مقرري. دجال چې کله ورنږدې کېږي نو هغه فرشتې به په کاروړه باندې وي او مخ به بل طرف ته اړوي. نو مهدي په زمانه کې به دجال لا پیدا شي بیا به فساد شروع کی. ده به خلق مسلمانان کړي خواري به یې کړي د مسلمانانو یو خشته حکومت به جوړ کړي. دیکھئے چې دجال راشي واپس به خلق گمراهان کی. دی به حیرانی چې خدای پاکا زه اوس څوک کم خلق چې مسلمانان کړل جهاد مې پې وکړو علاقې مې په فتح کړې خدای خورانه بیا دجال په بل طرف واړو اخو په بل طرف رانه بیا دجال واړو. دی به راشي دی کې به خدای پاک حضرت عیسی علیه السلام را کوز کی. پیغمبر علیه السلام فرمایي د 2 فرشتو په وزرو به لاسونه خودي او د بیت المقدس د 2 منارو په خوا کې به دی را کوز شي او دا سر به د اوبو نه لوندي چې سر ښکته کی ساس کی به تیبېږي لکه د ملغلرو غوندې او چې سر اوچت کی نو خشته خشته مرجان او ملغلرو غوندې د اوبو د اساس کی به ځوړندېږي. دی به راکوز شي. دله به خدای پاک داسې طاقت ورکړي جناب د ده د پوزې دا سا چې وځي که نه دا چې کم کافر باندې لګي هغه به مردارېږي او سا به یې څونه وځي. دا زمونږ سا خو چې وباسو یو لیشت هم نه که نه د ده سا به دومره ځای ته خورېږي لکه د ده نظر چې کوم ځای پورې لګي. اوس الله تعالی خو د مسلمان بل طرف ته امداد کوي. عیسی علیه السلام به راکوز شي. چې راکوز شي نو مهدي به ورته مصله پرېږدي چې را مخکې شه. ابه وایي نه ګوره د پیغمبر اسلام برکت تاسو ګوره. ابه وایي نه دا امام مهدي ستاسو نه دی او امامتي به هم دې کوي زه به ستاسو امام پسې مونځ کوم ستاسو قرآن باندې به فیصلې کوم. خنزیر به حلال کړي. عیسایان خو خنزیر داسې ګوري لکه مونږ چې ګټ ته ګورو
او صلیب داغوی عبادت کئی وی پر عیسیٰ علیہ السلام مونگ وجل دے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اسمان تخی جو صلیب بمات کی او دا عدل و انصاف حکومت با عیسیٰ علیہ السلام شروع کی دجال پسے با گرزی مہدی تا وی لخکر دا جمع کا یہ دا پسے ورشو دی با گوری دا پیدا کئی بے یو زی کی بے رالان دی کی کہ رالان دی کی عیسیٰ علیہ السلام با پی حملو کی پا اخپل نیزہ بے ہوئی او مردار بے کی خلقو تا بے ہو خیلی تاسو اگورے چه کم سڑی زانتا خدای بے دا دا حشر اغلب خدای جیبا طاقت ورکلی دا مدینه منورین یو سړی براشي دجال ته مخامخ بشي دی بوتوی تما باندې ایمان لري چې دا خدایم ابوتوی دا شهادت کوم چې ته دجال کاذب وي ګور سم شګنی وجنم دی وی زه گوی کوم چې ته دجال او کاذب خدای نه دی بخل کو ته وای چې ښا کدی مې اوس ملک تاسو به اومنه چې دا خدای مغیب موږ ته مخ کې نه مانل چې خدای عرب ولا په سر کې او په میان به ارکی نیم به یو خو غردی نیم به بل خو غردی بیمینس کی باسه مزلو کی مامی که اغیب وی او وی کوسی واپس را جم دے کم او بمانے چیزا خدایم وی جمون خود تمخ کی مانے لی چی خدای واپس بے را جم دے کی نبی علیہ السلام فرمائی نیغ بوتاو دری گی دا سی با پلقی گی لکا دا میاشتی غندی بے دا مخ پلقی گی بیا بوتاوی وی سنگا چل دے ما مانے چیزا خدایم وی نا اس میں دا باندے خیقن راگے چا توم اغا دجال کافرے وی بیا دی وجنم وی نمیشی وجلے نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی یو کس دی یو ظل ملکی دوبارہ بیا دا اغا پمرک قدرت نہ رہی دی بے وجنی اچھا تی بے لیکن دا اغا پمرک باندے برد اس قدرت پیدا نشی رسوا بشی دا غزے کے نو عیسیٰ علیہ السلام بلگی شی دجال بملکی چی دجال ملکی عیسیٰ علیہ السلام پر مخدز مکہ حکومت شروع کی او دا سے دا عدل و انصاف حکومت بشورو شی چه نبی علیہ السلام فرمائی وی یو انار با دمرا غٹی یو انار چه پسونو خلق با اغا خوری خلاصی گی بنا او دا یو انار پوستکی با دمرا غٹی چه لوڑی ڈالا با تلان دی ناستی او اغیل با سوری ورکی یو چیلے با دا یو قوم دا پارا دا پیو کافی وی یو غواب دا یو قبیلی دا پارا دا پیو کافی وی یو اوخه بدا یو کلی دا پارا دا پیو کافی وی دا سی بدا اسمان دا اوبروری زرغنتیا بوشی میوے بزیاتی شی زمکا با زرغنتیا را زرغن کی مسلمان بڑیر جاتا د دې ملګرو خواهش داو چې خلق وای چې دغه د قیامت ته او سبا قیامت ته او بل ورځ قیامت ته د قیامت متعلق الله فرمایي چې اے زما بندگانو تاسو د سبانه ورځ نه اوریږئ کم ځای نه اوریږئ وسه واتقوا الله تاسو د خدای نه اوریږئ او ولتنظر نفس ما قدمت لغدن دا خلق د خپل نفسونو ته وګوري او زړونو کې دی خپل عادلان او منصفان شي چې دی سبانه ورځ د پاره کما پنګو کما توفو کما ډاله تیار کړی دا نو سبانه ورځ ته الله د قیامت ورځ او د قیامت ورځ ته سبانه ورځ یعنی دا قیامت دومره نږدې دی لکه څنګه چې سبانه ورځ نږدې ده پدې پوښو نو ضرور به دا دنیا رواني کې ځکه چې الله دا دنیا جوړ کړي دا نو رواني له جوړ کړي ځکه یو فرشته ګرځي او په اړ یو کوڅه کې ودرېږي او आवाज کوي आवाज ورته څنګه کوي وی الا یا ساکن القصر المعلا الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب اے د لوړ محل او د لوړ مکان مالکان زرد چستا دا محل او پلازو بلډینګ به زرد خور لاندې شي دا فرشته وي او بیا وی چې دا څنګه ویم وله ملک ینادی کل یوم وله ملک ینادی کل یوم لدو للموت وابنو للخراب روزانہ فرشتہ آواز کئی اور انسان تا پکوسا ولاڑی چھے اے نیک بخت تو مرگ لپیدا ہے او لگیا دے تیارے خراب والی دو پارک نو روزانہ فرشتہ ہوئی چھے تو مرگ لپیدا شوئے او وابنو للخرابی انہیں دو دنیا دے روانے دا پارک دا بناگانے دا
بنگلے جوړه نو دا دنیا یو ځل روانیږي. اذا زلزلت الارض زلزالها، د هغه وخت نو یریږي چې د ازمکه اوجړقېږي په جړقېدلو سختو سره. خدای دې امان راکړي. اوس دغه زلزله راځي دي نه مخکې سشته کې نشته. الله نه توفیق غواړم چې د دې نه کم مخکې واقعات دي چې ستاسو مخکې زاغه بیان کوم او بیا خدای ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي. عزیزانو اوله علامه د دنیا دروانه نه مخکې دا ده چې کوم ځای مسلمانی او اسلامی ملکونه دي نو هغه به ټول د کافرو د لاسه دا مغلوب یو په درد او په غم به نه اخته. نو تاسو ګورئ چې نن هغه وخت دی کنه د بوسنیا مسلمانانو چاراګیر کړی دي کافرو کنه ګونګیانو. د آذربایجان مسلمانان چاراګیر کړی دي کافرانو. د تاجکستان مسلمانان چاراګیر کړی دي. د افغانستان مسلمانان چاراګیر کړی دي. بیا بیت المقدس شانی ولې دي. کشمیر کې د چا پوزونه ګرځي او چا پکې فساد جوړ کړی دي. همدغه شی دا د قیامت په لویو علامو کې لوی علامت. رسول الله علیه السلام او فرمایل چې دا تمام مسلمانان به د کافرانو یو نوړی شي. یو نوړی د دواړو جانو سردار ته صحابه عرض کوي یا رسول الله صلی الله فداک امی و ابی، مور پلار میں در نظار، تن من بدل وطن میں در نہ قربان. یا رسول اللہ ولی مسلمانان با کم ویسو نا وی بچا بی اتفاق بی کلمہ بوئی خو مخلب بوئی لاندیڑا لبن کزیگی کنا او چڑتا نسی نو برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اس رلا بسم اللہ کزی دل پکانا. برزو بالد یا سمد پیدا ہو در دل یا سلم اے بباطل کافری ظاہر مسلمانی چسو کنا ایو سڑی بھوئی پخل لا الہ پڑ بلائے پخل لا الہ پزڑ بلائے پجب رب او پزڑ دے درب خط لی دی. خدا دے منتا دے احسان پر نظر گوئی. کونانو سردار او فرمائل اے صحابو پا خدا قسم لے چکم زے مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی اب دا کافر و یہود و نصران و عیسیان و ندومر تنگشی کور کے بے خز جاڑی لور بے جاڑی خور بے جاڑی بچی بے جاڑی نہ بے توبہ قبلی گیو نہ بے جڑا اللہ قبلی ناولے نہ بادشاہ وقت اواستا دو فریاد اوری او نہ باو د کلی مشر د غریبانو په طرف باندې د کلی مشر هم د خانانو د مالدارو وای گئی کنه طرفداری وکړه. دا يهود به استنبول ونیسي، استنبول مسلمانان به شام تراشي، اغیب په شام تراشي، بچي به امړ کې او خزه به مولا بیزت کی، عراق ته به ترو تختی، په عراق به عملو کی، مدینه منوره ته به تختی او الته به متفق شي چې یا الله د اسلام بیړه پار کې او د اسلام ملګرتیا تو کې او بیا به اوجاړي چې یا الله موږ له یو عادل بادشاہ او مشر راکا. نو خدای دې موږ لم راکي. رحمان بابا وای په سبب د حاکمانو ظالمانو، په سبب د حاکمانو ظالمانو کورو ګورو په خور درې واړه یو دي کنه په بازار د نابینا او جوهریانو خرمور لالو گوهر درې واړه یو دي. په سبب د ظالمانو حاکمانو کورو ګورو په خور درې واړه یو دي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مونږ به سکو، مونږ به الله ته ژاړو چې خدای زمونږ د ښکلي باغ اصلي مال یار پیدا کا. آمین.
خدای زمونږ د ښکلي باغ اصلي مالیار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اوس د چا ادبار نشتا کشتا خدای زمونږ د ښکلي باغ اصلی مالیار پیدا کا دا بے وفا دی پدوی اوس د چا ادبار نشتا ولی پا باغ کی خگلون خوشبودار نشتا سبب ایداد چی دو باغ اصلی مالیار نشتا فحفاظت پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو پا صداقت کا حفاظت چاد دی گلو اکھڑو بیادر توایم خلی بلدا سے گلزار نشتا کہ پیدا بش یا اللہ مونږ له یو خپل عادل بادشاہ پکار دی دوی چې لاسونه مخله راوړي او کورونو ته روانېږي اعلان به وشي چې د محمد رسول الله په نسو کې یو نسل پیدا شي نوم مهدي اخر زمان دی سلام دی ان نوم خپل محمد دی سلام دی محمد د پلار نوم عبد الله دی د نیکه نوم عبد المطلب دی شکل او شوفه ټول د محمد رسول الله په شان ده او په قدم د محمد رسول الله روانم دي نو خلق به داغه تفشیش جوړي کې چې ززو او دغه مهدي اخر زمان ته د خپل ځان جوړه کې او یا کسان به جوړ شي بیعت به کوي دا نور به وي مونږ دیړو پیجن داسو کې راوړ الله به هاتف نه आवाज کوي چې هاذا خلیفۃ الله سو کا आवाज کوي او دکیږي باندې ګوري ما تم ګوري سوق باواز کوي الله आवाज هذا خليفة الله المهدي فاسمعوا له واطيعوه الله برنا आवाज کوي چې دا زما خلیفہ دی دې چې درته سوی هغه وره او د فرمان بردار شي ډیر خلق بیعت کوي دیار لزر کسانو بیعت وکړو او هغه اوس راځي چې قربان د ملک چې څوک لا اله الا الله ویلو اولاد د عیسایانو دا او د يهوديانو او کافرانو نه په مصیبت کې دی به وایي چې زه البا د دوی نه تاسو کوم چې ترسو ما د خانه کعبه طواف نه کړي نو دیار لزر کسان کوم زیات او امام مهدی به د خانه کعبه نه طواف جده طواف کوي او بیا 2 رکعات ختم کې کوي شکرانه مونږ خدای دې تاسو مونږ بوزي طواف د بیت الله خبر براشي چې په استنبول باندې حمله ده او یا جنډې د کافرانو سره دي او د اره جنډې لاندې 12,000 کسان دي څومره دي مجموعه اتلکاو 30,000 کسان شو څومره شو چې د اره جنډې د لاندې 12,000 کسانی نو دل بیا جمع لګوي دا اتلکا او 30,000 کسان و امام صاحب دا کافران دی عیسیان دی یهودیان دی دهران دی ظالمان دی ورسره توری دی چې امام مهدی سره د خانه کعبه او سره د مسلمانانو تباہ مهدی هر زمان وی یا الله ته پوهیږي چې زه نه تنها یم ملګری مې ملک دی خدای خود زمون ناصر او خدای زمون ته مددگار نہ غششتا نہ تورشتا نہ ٹینک کار کئی نہ توپ کار کئی آگئی پسر و سامان برابر دی او دوی سرائس نشتے خدا دیتا سو زمون پدا سے وقت کی مددگار جوڑ رب لا یزال آواز کئی اے امام مہدی خبگار مکوان تچ پکم لا روان نزبد ملگرے ما سو کرتوئی امام مہدی خپل ملگرو تو آیا چی اریگا ما کتا سره تور نشتا غشو ډال نيزي نشتا زغري نشتا ده د آدم علی السلام نه تر دې وخت چې څومره جهادونه شوي دي هغه توري او هغه غشي هغه نيزي او ډالونه او زغره می جبرائیل امین ته وي چې د خانه کعبه نه بار پدې میدان کې دفن کا خب کې ګموس په یو زلزلہ راشي هغه زلزلې سره بدا خانه کعبه مخه ته میدان اوچوي آگا چودی زیبا دومرش لیدلیوی چه غش بررتا واس گئی چه ز غش ما ز تور ما ز ڈالیم ز نیزه ما ز زغرم امام مهدی ورشا خانه کعبه مخت استاد پاره او عظیم خزانه د جنگ د سامان تیار پرتر نعرہ تکبیر نعرہ
تکبیر سو وخت چې امام مهدی روان شي کافران به قسم اخري چې مونږ ورځو امام مهدی له د خپل دین تپوس کو زمون نصرانیت ختم کو یهودیت ختم کو زمون بهاولیت ختم کو یعقوبیت ختم کو کفر او شرک ختم کو زې چلا شو امام مهدی سره د قوم تباہ او برباد کو رب لا یزال ورته قسم خوري چې امام مهدی ته په حق یې ساملګری په حق دی الله ورته قسم خوري وعزتي وجلالي وكرمي وارتفاع مكاني زما د خپل ځان او په خپل خدای او لوی او جلال قسمي امام مهدی چې زبستا ټول عمر ملګری ما الله دې زمونږ ملګری سمندر غاړه له يهود رالل اتلک او سلویغ زر فوج دی توری ور سره دی شرابونه ور سره دی دمه ور سره دی اوس د امام مهدی قتل فسر روان دی سوف چې د سمندر غاړې لرو رسی عرب لا یزال بورتا واس کوي چې و بدبختانو واپس شي څه شي امام مهدی زما بنده دی بنده او زما خلیفہ دی داغه الله ملګری دی داغه یو وخت تم نقصان رسول نشي دی به وای زمړه رب لا یزال په قهر شي رب رحیم محور ته حکم کی چې الک منډ کلار شاه اے اورا مهدی اخر زمان زما خلیفہ دی ور سره ملګری زما بندگان صالحان دي زما کلمه وای زما د محمد رسول الله رسالت منی کم خلق دي اے د دوزخ اور الله شاه هغه خلقو پس دوی روان دي چې کم خلق زما سبا بیگا دا کلمه وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله اے اور د دوزخ لاشا سمندر غاړه کې دغه اتلکات سلويغ زره کسان دي دو کسان ته بچکا او نو ټول په خپل اور اوسه زو او مې مکه نه باسا نعرہ تکبیر الله اکبر نعرہ تکبیر رب رحیم مددگار دی او د چا چې الله مددگار وي اب نه په دنیا ذلیل نه په عقبا ذلیل نه باغ دی جهان کې رسوا شي او نه با الله هغه جهان کې رسوا کی زکه چې د چا الله مددگار وي اے الله زمونږ مددگار شه اتلک او سلويخ سره کسان پزما کنه نوتل اور شغل راله ټوله تبا کړل یو کسا دي سيانو لراغه چې قربان د اسمان او راغه مونږه ټول پزما کنه لست یو زبد شیم تعالی میں خبر روڑ بل کسبا امام مہدی لمنڈ کی چه قربان اللہ پتا باندے مائل دے پتا مہربان دے دغشان اتلکا سلویغ زر کسان اللہ ٹول پزمک پا اور باندے ستی کرا نصیب امام مہدی با بیاد ورکاتا منسکو کی ویا اللہ الحمدللہ و شکر للہ من کان للہ کان اللہ لہو سوک چه دا خدای شی نو خدای داغش علامہ صاحب سوئی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیرے ہیں کہنا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ یا لوح قلم تیری ہے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے ہے تو نہیں جہان کے لیے امام مہدی وی مونگ دا اللہ یو اللہ زمونگ دے اللہ زمونگ ناصر و مددگار دے بیا پغس د دنیا ګډ ګډ کې کافران وګرځیدل او ځان نه داغه پسلوري سے زیات کسان نور پیدا امام مهدی وی یا الله اوس بس کیږي الله ورته وی دا غش او دا صغر او ډالونه دا تورې دې په دې ملګرو تقسیم اتر وزبا ولم کل ات شوارو زبا جهاد شي سمرا اتر وز یو ډله د امام مهدی دا باب شهیدان شي انا لله و انا الیه راجعون دوه مډلا
چې دوی لوګوري هغه به منډي کی چې بای موږ پکې د سره یو نه درې مډاله لګوند خلق دي هغه به امام مهدی ته وایي چې بس مونږ ته اجازه وکا یا به د ټولو کافرانو میاندې بوري کو خويندې به بیرور کو خزه به کونډي کو او یا به مخبل خزه کونډي میاندې بوري او خويندې بیرور میدان لورلل چې میدان لورغلل نه هم ورځ د سار نه ماخامه پوره چې غواله چې ناره تکبیر او الله اکبر او غړم میوال الا سم ورځ راتلا د امام مهدی اخر زمان فوج الله غالب کو تمام کفار الله مغلوب او تباہ و برباد الحمدللہ و شکر لله قوم لوی راځي چې لاړ شو اوس د محمد رسول الله د روزي دیدار کو سوخ چې د دواړو جانو سردار زیارت مبارک ته ودرېږي درود لیږي د درود وخت کې ورته یو आवाज راځي چې اے مهدی اخر زمان زه پوهیم چې جهاد د فتح کو خو دې طرف نه بل یو غم را پیدا شو اسو غم دی د شام او د عراق تر منځ ځنګل دی هغه ځنګل کې دجال پیدا دی هغه आवाज کوي چې زه پیغمبر یم او چې څوک مې پیغمبر نه مني نو اے مهدی اخر زمانہ هغه سړی دجال وایي چې زه به د خپل تورې نه وباسم امام مهدی تور واغستو دجال پسې روانېږي ملګری مور سره دی لیکن 2 کال منځ کې تیریږي دغه 2 کالو کې الله دومره قاطی راولي الله که خپل کار ته ګوره رب لا یزال قاطی راولي او بم نشتا غلم نشتا ما کچا کر روټه وی نموله لګروړه د سلورو پینزو میاشتو روټه چې تللی دی نه کدا روټه دروړه چې لګ بوی خو کو کنه نو په یو روټه به او یو یا کسان راجم کیږي او بیا به مرته رزق نه رسي دجال باوازو کی چې زما خلاص کی جنت ته غسلاس کې مې دوزخ ده سوچ دوزخ غټي نو زما د پیغمبرې نه د انکارو کی او سوچ جنت غټي نو زما د پیغمبرې د اقرارو کی لګیا دی انا رسول الله زد الله رسولم ما سره شراب دی ما سره غلدان خوراک او اسکاک انعام ما سره دی سوچ زما پیغمبري منی هغه زما ملګری دی هغه ته شراب او طعام فری دی ورته چې څوک مې نه منی هغه بدلوږي نه هلاک ما خدای دې زمون لوګه ختم کی الله دې مون د پټو خزانو نه رزق پراخ کی مون خو دنیا ته کې روټي او کار په مکان خراب کړی کنه نو یا الله زمون رزق پراخ کړ دنیا اور پسې دا چې ته زمون پیغمبري خو خدای د پاره کې یو ګټو بخورا کا ته زمون رسول او پیغمبري خو یو نوړه روټه د پاره رزق راکا حکم چې مسلمانان وي لا اله الا الله محمد رسول الله په حق ویلي الله وی دا خود وکاله دي چې 2 کروڑ کال نو زبد د لوګي خبر نه کما لګیا به جماعت الله الله بکي درود بوي تلاوت بکي جماعت کې په انتظار کې ناسي چې د موز ټایم دی او د دجال سلوي خرزي سمره سلوي خرزي اولنې روزي د کال عمره ده اولنې روزي د کال عمره دویم روز دا د میاشتې عمره ده دریم روز د هفته عمره ده او د نور روزي بیا په خپل مقدار دي دغه دون عمر به تیر شي او چې څوک لا اله الا الله ویلو علی نو هغه بدلوږي نه خبروم نشي یا الله دجال چرته دی چې په کملار باندې زینو ټوله دنیا یې کافر کړی دا دجال لګیا دی چې خپل قومي اولید आवाज وکړو چې انا رب العالمین زه پیغمبر نیم زستاسو د ټولو لوی خدای ما خدای نو منه خلق وګدي تګدي نهر دي بے وس بے بس دي ټول دجال ته پخپو پروزه او په سجده کې پروزي چې ته زمون الله یې خلق رزق را لهراکا خدای دې موږ لا مان راکړي مسلمانان بجاری چې الله اوګي خيو نهر خيو خو یا الله موږ د دجال بدبخت نه بچکا رسول الله عليه السلام به خوده دعا کولا اللهم احفظنا من فتنة مسيح الدجال
یا الله ما په حفاظت کې د دجال خنزیر نه بچ کا، د دجال نه بچ کا. دا کونانو سردار دعا کولا نو یا الله مونږ هم ته بچ کې. مهدی اخر زمان مونږ کوي د جمعې ورځ دا وای اے قوم دعا وکړئ چې الله د دجال د مقابله د پاره طاقت راکړي. دعا کوي دغه دعا چې څنګه لاسونه داسې کی اوس خطبه له مونږه هم د هغه جمعات په مناره باندې عیسی علیه السلام په دو پرشتو لاس چولې تازه د کوثر په اوبولم بلی دي او اره واستو امام مهدی سره یو ځای په منبر کې او په محراب کې ودرو. اغه علامه مهدی اخر زمان ته معلومه وي ورته وي قربان ته پیغمبري مونږ له مونږ راکا. عیسی علیه السلام ورته اے امام مهدی ته محمد رسول الله امتی او ما د الله نه دا غوښتي دي چې یا الله زه د محمد رسول الله د امتی امام مقتدی شما. ارے تکبیر، ارے تکبیر، زندہ مولانا طارق صاحب زندہ باد. عیسی علیہ السلام ورته وایي ستا محبوب وي چې علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو د پیغمبرانو مر درجه به زما د امت امام او مولا لري. تقدم یا شیخ مخکې شمت منځ مونږ چې فارغ شي دعا کوي چې زو دجال پس. اوس دجال مدینه منوره نه بهر یو ځنګل دی الته د خدای دعوا کړی او خلک ورته په سجده پراته. مدینه منوره نه یو انسان راغی امسا ور سره دا پټکي والے الله الله کوي سکي الله الله کوي. دجال ورته وای ما ته سجده ولګوا ز الله ما وای قربان الله هغه ذات دی چې هغه بے نیاز او بے پروا دی، هغه د ار یو عیب نه منزه او مبرا دی او خلاص دی. زه څنګه ستا خدای هغه ته وای ستا پلار او مور کله مړو قربان شپږ شل کال وړاندې منیا نیکه وفات زمکه ته حکم وکي چې هغه مړی را پاسو د دې زمکه لا او دادی وای چې دا زما زوی او نو سیلې بس مکه به وچوي او مړی برا پاسې ودا مې زوی دی زی پلارم دا زما نو سیلې زی نیکه ما. خلق حیران دي نورم په سجدو پروت. بیا ورته وای باران کوم اسمان ته بغوتو نشي چې انور زما په اجازه را کوشا نور بزم کې لرا کوشي سپو مې ته به اشاره وکړه کوشا سپو مې برا کوشي ستورو ته اشاره کوي ستوري را تمام دنیا ته وای ز الله ما زما په اشاره او حکم باندې عرض کیږي ټول خلق په سجده پراته دي مگر هغه یو د لا اله الا الله ویلو والا ور سره باس کوي. ورته و خبيثا کته چره الله نو الله دا ارعب او کمزور نه پاک دی و بدبخت اول خود وخته دومره ګلګوت او دومره رواني چې ماشومان د شپې سره روزنم تیریږي د سر علاج دوه یو سترګه بوټه راوته دا سلوړ او دا بلدن کته ځان ته الله وي نو اهل عیل د خپل سترګې ځان له جوړې کا هغه ته وو راویني شه راویني وو اره راواغس اوس ورته هغه تابعدارانو نیولې او دا سر باندې ولا اراشه په اور سره کوي. بعض علماء دام لیکلي دي چې په اور سره کوي او په سر ولې چې اره دې ځای راغله و اوس مې خدای منی کنا و دا خو به مې دو ځای ټوکړې کې چې مې او یا ځای ټوکړې کې والله کده ومنم چې ته زما خدای زتا ته انسان نه وایم نو خدای به ته سوي نامت ارار په منځ دو ځای کو یو ټوکړې او یا غزه کې دی خو لري غرزول او بل ټوکړې او یا غزه کې دی خو او شلې غزه لار د دو ټوکړو منځ د منځ کې ولار دی اره و ټوکړه د سره خبرې کوي وایي کنه اره و ټوکړه د سره خبره و اوس مې خدای نه مني چې ستا نیم بدن ما سره خبرې کوي وای چره مې ونه منو اسویم ګران کار دی مونږ ته وګورئ چې مداري راشي مداري د مونږ هغه ته د پیغمبره اور معجزه و د خدای دې په مونږ خلق نه راولي غني مونږ بیا را یو ځای کې جوړی کی چې جوړی کی و اوس خو مې ومنه کنه و قسم په خدای کده کته د سړی زوی
نو زه دا سترګه خو دې ټیک کړ اوس دې خود لګیا دم دغه وخت کې ولا د اسماته ورغه دومره به شرم دي چې ومغه ځکه هغه خپل ملګرو ته نه دا سپېګمې داسې پټ کړ دا ورته چې ظالم ابدوش کرے خو دې غولو کړل کور دې روان شو ځان ته خدای چې بیا چاړالي الله ورته وي باز دجالا ستا نور مکر او جادو منتر ختم ستا تور کار نه کوي اوس به تور د لا اله الا الله محمد رسول الله په تور اعلان کړي هغه سره چې اوځي شو هغه आवाज کوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه او دجال د سر ټیټ شي عیسی علیہ السلام ور پسې له आवाज به وشي چې اے دجال عیسی ابن مریم در پسې را روان دي دوزخی تور ور سره دا اوس په دې بیړی تبا کی دجال چې आवाज ووري نو منډه دجال به یو خپل او دوی مچاله قرض او منډه زنګل په زنګل پټیږي عیسی علیہ السلام ور پسې له سو وخت چې لب مقام ته ور رسیدل د یو غر نوم دی دې په داغه غر پسمه قسمه کې سکه نه نوځي چې اسمه سکه سر نه باسي هغه غر په خدای راتن کی نه به مخ کتلی شو نه برست عیسی علیہ السلام سره هغه دوزخی او جهنمی تورونه سره چې درستو نه پدې دوبر کې وای کنه نه یې ته نو بس خدای دې مونږ لم توفیق راکړي چې داسې مرتدینو سره او مغه معاملوک بیا ته نه دا په املا باندې تور گزار نو باز علماء ویل دي چې اتا تیا گزاره بوله په تور ورکیو مردار به وای با امام مهدی راز اوس پارام شو تخپل بادشاہ او شهنشاهی کوا منذ نکو ز بدر تقامت او منیت بدر پسې تړم سو ورځ چې تیری شي आवाज براشي چې اے مهدی اخر زمانہ ستاد وفات وقت پورا دے او زن کدن دے امام مہدی و یا اللہ مرگ میں قبول دے خوشحال ہے ماں پدے باندے یا اللہ خفلیم خوشحالی میں دادا چستا دا دل خدمت میں مکمل اکو اس دا قرآن قانون دا مہدی اخر زمان شروع کر دے قاضیان مقرر دی قصاص مقرر دے حد مقرر دے اس لگیا دے دوری مقرر دی او دا قرآن عظیم قانون دے پاکستان کې کوسو قانون محمدي راولي نو خیال مې دې چمدا مهدي صاحب به راولي دبل چانه تمام مکه پارام کېله خدای دې موږ له شرعي محمدي قانون راکړي وفات شو عیسی علیہ السلام زنو تړلان ځان ته مخ کې خون عیسی علیہ السلام جنازه وکړلان ان لله و انا لګر وز تیریږي د عیسی علیہ السلام نه خلق بیعت شروع کړي پاغه بیعت کې امام مهدی وفات دے اغلا دعا غواړي دغه دعا وخت کې आवाज راځي چې دومره بدبخت خلک او ظالمان راغلي دي غرونم نه پری دي خلاص کړل سندونه نه پری دي ټوله خلاص کړل اونې تلاش واچي او بوټه راو باسي اواله پانی خوري بیا هغه پوست کی او د پوست کو نه بعد بیا غلرګي نو لرګي تبا کړل کالی تبا کړل غسم تبا کړو د دریابونو به پاکه اوس کړي یا اللہ دا سوک دی عیسی علیہ السلام سوال کئی اللہ ورتوے ان یاجوج و ماجوج مفسدین فی الارض اے عیسی علیہ السلام تو استا ملگری واغلان کوہی دور غل کے او قلادا آگا قلان تا تملا شو ملگری دم پناواخ یا اللہ والے دیر ظالمان دی غرونه خلاص کړل سندونه اوس کړل اونې ختم کړې د سینکاڼي او شګي ختم لري نن نبات با په انسانانو شروع اچي او یا انسانان بلاس کې نسی نو باز پکې ډیر لور دي کړ او یا انسانان یو نوړې نه کې باز پکې دلیشت نه مواړي دي آیو شعر وي وای جوج با ماجوج هم پیدا شود اندر جهان جوج با ماجوج ہم پیدا شود اندر جہان سرحائے بازے آسمان باشند بازے یک شفر د چا سر اسمان کې دی او څوک د یوې لشته نم لیک عیسی علیہ السلام ملګری واخلی کم ملګری وی چې لا الہ الا الله محمد رسول الله د رسول الله ملګری امتیان واغس او قلا کې پټناست
یاجوج ماجوج چې وګوري څوک نشته چې وی خوري، لیکن بدبختان او ظالمان ټول د خپل غاښونو ویستي دي. غش پیدا کړ، تورې پیدا کړې، د ځمکې خلق خو نشته دی. راځه چې اسمان ته خلق وی الله ډېر لوی دی، فرشتې لوی دي. راځه چې غشي والو او اسمان ته ولو چې فرشتې په باندې ولو په دې شرا پروزي. غشي غشته دې بره گزارونه کوي چې څو وخت هغه غشي لاندې را پروزي، الله ورته په وینو باندې رنگ کړي. دوی خوشاله شي چې د اسمان فرشتې ټولي هلاکې کړي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اوس نه بعد بیا غشالي چې د دنیا مالک او د فرشتو مالک اچرته ګورو، نو مشوره به وکړي چې الله با د خلقو وی چې الله د عرش نه برابر دی. راځه چې اوس په الله باندې، نو بیا به په الله باندې ډزې گزارونه شروع. عیسی علیہ السلام نه خبر لاړ چې اسمان ته غشولي چې د عیسی علیہ السلام الله وجه. عیسی علیہ السلام به فوري دعا وکړي چې یا الله دا دومره ظالمان دي چې دنیا ته تکلیف خو سکے، فرشتے خلاص نشولې. یا الله تا باندې گزارونه ستا بے عزتی او بے حرمتی کوي، یا الله ته په لوی مرض باندې اخته کا. بس خارخ په پیولږي. خدای دې امان راکړي چې خارخ ولګي په دې سټ کې به یو دانه روخیږي، الله به هغه دانې نه د دې ټول بدن سخاکي او مردار وکي. الحمدلله و شکر لله. خو په دعا باندې به کوي. ښا پس به کوي دعا باندې به کوي. دعا ډیر بهتر شي، هر ټیم یې کوي، هر وخت یې کوي. د دعا منی یو ټیم نشته، کښتا دا نشته چې دی وخت کې به کوي ورستو به نه کوي، یا دغه ټیم به کوي او دې ټیم کې به نه. چې کوم وخت خدای وسدر کولو دعا کوي، کوم وخت فارغ او دعا کوي. ځکه عبادت خو عبادت ته خدا دعا رسول الله وی چې د عبادت مغز هغه چکه او هغه سمراو نه چونو مکن او کوچتي او ټیم ورلنيشته چې کم ټیم دی هغه او کم ټیم یې کې کوا قید مې نشته. خدای پوښوي کنه. بهرحال دعا وشولا. اوس بدبوئی ده، یا الله بدبوئی ده قوم تباه شو. الله ورته ما سره علاج دی. سلوی خورد په باران یو ساس کې د کوهی تور د غر نه زیات لوی دی. سلوی خورد باران دی ور سره طوفان دی. هغه تمام بدبوئی به الله په سمندر لاوي کې ملک په صفاش لاندې اډو کې پاتې دي. هغه اډو کې الله انقا مارغان راولي، پایلټان راولي، یو لس او یا مخوک کې نيسه او سمندر منله گزاري ملک پاک. الحمدللہ. لگے روز تیرے کی عیسیٰ علیہ السلام وفات کی گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قوم دا عیسیٰ علیہ السلام پا غم جنلی چی یا اللہ مشران وفات. دا سگوری دا اسمان طرف نا شغرب طرف نا اور راو خیتا. آغا اور اسمان ٹول گرک داغا اور بیا تور لوخړه جوړ شو. هغه لوخړه لاندې زمکه تراله. منافقان تباه شو، بدبختان تباه دي. او راضی د شغرب نه مغرب پورې دا تمام علم مغرب طرف ته منډه ور کوي. خدای دې امان راکړي چې مغرب ته وتري هغه طرف نه غور ورته دا غړي شي په دې ډړې په مخ کې هغه مصیبت ختم شي. رب رحیم فرمایي چې اوس یو بل توبه نه درسته نو درې دا نور الله ته په سجده پروزي، تمام اش په سجده. نور تبا الله وي چې ای زما نور او مخلوقا ستا سجده ما ته منظور نه ده. دې چلا شي پروزي نو الله ته سجده لګي چې یا الله ما ستا حکم ومنو دو. خدای که څه تغییر تبدیل تقدیم او تاخير شوي الله ما توفیق او زما سجده قبول. په دغه شپه ورته الله وي ستا سجده مې منظور نه کړه. شپه ډېره اوږده ده، سلویختو شپو نه زیاته شپه اوږده ده. کاروان خپل مقام ته ورسید، مسافر خپل منزل ته ورسید. ماشومان غیږو کې جاړي، څاروي چغې وایي سبا نه راځي. مولیان به سلسل بانګونو کې سبا نه راځي. یا الله څه وجه ده؟ رب العزال فرمایي چې زما په دې خپل قوم باندې ډېر زیات رحم دی چې په دې شپه اوږده کې ما ته توبه ونه باسي نو بیا توبه نه قبلېږي. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. څوک چې شپه ختمه شي د سبا لامو لګي، خلک به دې خوا ګوري چې نور ولې نه راخیږي. چې لسو بجو ټیم شي دې خوا وګوري نو نور به د ډېر خفګان او د
مصیبت د وجنا داسې تور شوي لکه د غاڼې کړي چې او یا کال په اور باندې تور شي. یا الله نور دی ولې تور کو وای نور مې دل تور کو چې د توبې دروازه بندا چې سره توبه وکړه نو د دې نه وړاندې مې منظور ولا اوس نه بعد نه توبه قبليږي او نه جړه قبليږي مگر معلومات نشته ده. کافر هم پټ او مسلمان هم پټ دی. رب العزال یو زلزلہ راولي د صفا مروه غربان زلزلہ رااله غرلان را گزار شي. الله وی یو بهترین سارویو دابه بس د دې غر نه روباس یو زناور روزي دا غي نوم د دابه الارض. سنو مری دابه الارض. اغه دابه الارض مخ د انسان پشان دی. څنګه دی خکره د بارسنګي پشان دی. خپې د غوي پشان دی. رستو د براق پشان دی. په یو لاس کې د موسی عليه السلام امساره او په بل لاس کې د سليمان پیغمبر هغه ګوتو غمې او سلوخ ترزو کې چې سړی و مزم کې کی هغه تمر پسې وردلوزي او ورته اې دابه الارض لاشان د کافر پتندی باندې اولیکه چې کافر د مسلمان ته هغه ګوتو ونیسا چې په دې تندی باندې ولیکي چې هاذا مومن. یا الله په دغه ورځ مونږ د کافرانو د نوم نه بچ کا. یا الله مونږ د مؤمنانو په صف کې شمار کا. ایسا دیوالا په خدای قسم دی هغه دابه الارض په تمامه دنیا وګرځي. دا غینه بعد کافر دی مشرک دی یهودی دی نصرانی دی. الله आवाज کوي چې دې نه بعد به یو بل مصیبت پیدا ک. الله فرمایي زلزلې به پیدا ولم زلزلہ براشي ملک بټول تباہ و برباد. لیکن الله وی یو لوی مصیبت بل راولم اور د زمکه نه بر اوچت شي دریا باندې به اور ولګي. هغه سمندر دریا په دومره اور کوي چې اسمانه پورې به لمبي وي. الله دې موږ له امان راکړي. سور چې سمندر باندې اور ولګي الله وی اوس ګورما چې زما مسلمانان لا اله الا الله ولا سوک پاتې دیو کنا سوک پدې چې الله یاد کی سوک پدې چې د رسول الله کلمه وي دا الله قهر به جوش کې راشي. الله به حکم او فرمایي چې اے نورا زمکه لرا پروزو کوتره شان الله بنور کوتره کی سپوږمۍ برو غورځي ستوري برو غورځي اسمان به ټوکړي کی پس مکه به اور لګي غرونه سندونه به تباہ و برباد کی انسان او حیوان بغیر کې عمر کی فرشتي بم تباہ رب العزال به تمام دنیا درهم برهم کی. الله وای دا غرونه به ختم کم سلوي خرزي به د چا आवाज نوي خاموش ارزان आवाज را دي چې الله 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 الله. نو میں انسان نشتا لیکن دا اللہ آواز دا غائب لراخیجی. خدا دا اللہ آواز و دا اللہ لفظ زمون کو خلوم جاری و ساری. سلویخ کال خاموشی دا اللہ اسرافیل تا حکم کئی چتل غند کے ادرے گا زپد قوم باندے سلویخ رز باران کوما. اگا باران دمرا گرم دے چه انسان والا گتی اوڑی نو گت بیل رزین سوزی یو ساز کے دادا احد دا غر نلوی دے سلویخ کال بیو شان سلویخ رز باران وی پغر و سما جور و اوار باندے با رسول اللہ فرمائی چه سلویخ گزل لڑے اوبروانی وی. اللہ نے امان بیا اللہ حکم کئی باران تا چه ادرے گا باران چه ادرے گی اللہ با حکم کی دی زمکتا پس مکا بزلزل راشی زلزلی سربا زمکا طول الٹشی اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. توم ربادشان سمر رئیسان نبیان مرسلان چلان دی آگا بطول اللہ دزمکی دا پاس راوالی. اللہ با اسرافیل علیہ السلام تا حکم کئی شپیلے لپوکی ورکان شپیلے چه اسرافیل علیہ السلام پوکی نو شپگ میاشتی با یو پوکی اگدوی سمرا شپگ میاشتی آگا دا پوکی والو سربان تمام دنیا بربند والا رہی. اے اللہ پا دا غورت باندے منتد محمد رسول اللہ پا خاطر لباس و پردران